2 بورې وړه، وریجې 2 بوتل تیل، چای، من، بوره، لوبیا، مالګه او میوه ورسره هم ورکوو. کاکا مور مې مړه شوې ده او پلار مې بله ښځه کړې رانه تللی دی. ګټه وټه هېڅوک راته نه کوي. دا 11 ورځ کېږي کور کې مې چې نشته. هلته د خلکو قرضونه راپسې دي، خلک راپسې دي چې پیسې راکوي. بچه دغه پلار دې در نه بیخي زموږ کیسې کې دی نه، خپله یې خوري ګټه وټه کوي نو راځي. موږ بیخي راځي نه موږ څخه. مخکې داسې وهلي وو چې شنې اړولي، اوس تورې هلته د بل چا قلا کې پراته وي. د میاشتې 2000 روپۍ کرایه ورکوه، اوس راباندې 4000 شوي دي. پیسې نشته چې اوس موږ هغې سړي ته ورکړو. هغه راپسې دی چې ما ته هم پیسې راکړئ، موږ سره نشته. بچه قدمونو دغه شپږ خویندې دي چې دغې د ماشومانو هغه مورکۍ مړ شوی به پلار یې بل واده کړی دی، د کور نه ایستلي دي. مورکۍ تاسو خپله قصه ویاوي؟ زویه کنه منګه دا زوی مې مړ شوی، کور کرایه راباندې راغلې ده. د میاشتې 3000 روپۍ اخلي ورکوي او کال ته مو بیخي کرایه نشو ورکولی. ماشومان دي پردي کور کې ډوډۍ راوړي، کله یې کله نه یې بېګا تلي، بیخي چا ورکړي نه دي. او زوی دې څنګه مړ شو؟ زوی مې کینسر باندې مړ شوی، سرطان و، بچې پاتې شول، ښځه یې پاتې شوه، مړ شوه سرطان و. ماشومان یې خدای هیلې ته کوي، یو بل ورسره مرسته کوي، څوک یې کوي څوک یې نه کوي. او خیرات یې بېچارهګان ټولوي، نه چپلکۍ، نه بوټي، نه کالی، نه ټیکری، چې بېګا ولېږل ډوډۍ پسې چا نه ورکړل. بېرته راغله موږ سپیانو راوځغلولو. سپیان وځغلول؟ او سپیانو یې پسې راغله، که نه موږ یې راوځغلو، بېرته کور ته راغلي چې ورسره نه وه، ډوډۍ نه وه ټوله؟ نه نه یې وه ټوله کړې. څه مو نهار هم تېره کړه؟ دا شپه نهاره تېره کړه. سبا ته یې وایم ته ډوډۍ ما له ډوډۍ سره کمه کړو. څوک ډوډۍ نشته، څوک چای نه درکوي، چې خورئ تېر کړئ. څه کیږي بچه کورنۍ وظیفه ټولوئ؟ بچه اوس سودا در کومه. ښه بچه همدغلته اوسئ. قدمونو دا د 2050 روپو سودا ده چې وریجې ورکوو، 2 بورې اوړه دي، میوه هم ورکوو، مڼه، من لوبیا ده، بوره ده، غوړي دي، مالګه ده، چای دی. دغه مرسته د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې 2050 روپو سودا ده. دغسې اړمنو کورنیو باندې سپارل کیږي. لاسونه جګ کړئ مورکۍ، د حاجي صاحب دعاګانې وکړئ. د ښه سره